بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو ملګرو، څنګه چې به تاسو ته پته وي چې د دې چینل ویډیوز د نبوش د تیاری لپاره او د خپل ځان ساتنې باره کې دي، کور کې یا د کار په ځایونو کې چې موږ به څنګه د حادثو نه ځان بچ کوو. دې نه علاوه دی کې بعض ټایم موږ د کتاب ریویوز هم اچوو. بعضې کتابونه چې په انګلیش ژبه کې لیکلی شوي دي ریویوز هم ور اچوو. نننۍ چې زموږ کومه ویډیو ده دا د فوبیا باره کې ده. په انګلیش کې ورته فوبیا وایي، پښتو کې ما له دې اګزیکټ ترجمه نه راځي، خو موږ ورته ویلی شو چې یره بې ځایه یره. بعضې خلکو سره په وړوکوالي باندې څه داسې حادثې شوي یا په ژوند کې ورسره څه داسې حادثه شوي چې هغه سړی چې کوم دی بیا د یو خاص څیز نه ډېر زیات تېرېږي. مثلا خوینې کې چا اور لیدلی یا مطلب لکه څوک اوبو ته په وړوکوالي باندې پرېوتي، نو هغه بیا ټول عمر د دې نه یېرېږي. عام انسانانو کې د هغې دونه یره نه وي. او د فوبیا چاته چې فوبیا وي نو هغه د هغه څیز نه ډېر زیات یېرېږي. دا یره د یو خاص څیز نه هم کیدی شي، د یو ځي نه هم کیدی شي، د کس نه هم کیدی شي، او د څه خاص سچویشن نه هم کیدی شي. د دې فوبیا نقصان داسې مطلب لکه داسې وي چې کوم څیز نه سړي ته فوبیا وي هغې نه هغه د ځان ساتلو کوشش کوي او هغې طرف ته بیخي اړوځي نه. لکه مثلا که فار اگزامپل یو سړي ته د سپي نه فوبیا یا بې ځایه یره ده ډېره زیاته، نو عام خلک سپي سره تېرېدی هم شي یا که سپی تړلی دی خوا ته هم تېرېدی شي، خو دغه خلک به چې کوم دی د هغې خوا ته هم نه ځي، نو دې ته فوبیاز وایي. او دا په ژوند کې ته ذهني تکلیف هم ډېر زیات باعث جوړېدی شي. دې نه علاوه دی د مختلفو خطرو هم ښکار کېدی شي. مطلب لکه یو سړي ته د هایټ یا د اوچت ځي نه یره ده، فوبیا ده ورته، او هغه سړی ته ولېږي چې یاره په دیوال د پاسه کار وکړئ، اسونه وویرېږي او هغه راوغورځېږي او ځان ته چې کوم دی مسله جوړولی شي. دا خو بیسیکلي د سایکاټس یا د ډاکټرانو فیلډ دی، خو په طور سیفټي پروفیشنل پکار دی چې موږ ته د دې څه بیسکس پته وي. کوم عام ژوند کې چې کوم فوبیاز دي مختلف، نو هغه به زه به تاسو ته ډسکس کوم او بیا مطلب لکه چې موږ به دې نه احتیاطي تدابیر یا کنټرول میژرز څنګه الو. یو ته کلاسترو فوبیا وایي. کلاستروفوبیا مطلب دا دی چې بعضې خلک د تنګو ځایونو نه یېرېږي. مطلب دا دی کنفاینډ سپیسز موږ سره په ټینکو کې دننه کاري یا چې ته ایم ای پي شافټ کې دننه کاري، یا مطلب لکه داسې تنګ ځای او پای کې یوازې کار کوي. نو عام خلک یې عام ورکر کار کولی شي، خو چاته چې کلاستروفوبیا وي نو دا سړی په هغې کې کار نشي کولی. یو بله فوبیا ده هغې ته اګورافوبیا وایي. دا داسې وي چې مطلب لکه یو سړی ځان په یو خاص ماحول کې محفوظ یا سیف محسوسوي او د هغې نه هغه اړو بهر وځي نه. مطلب تاسو بعضې ماشومان لیدلي چې هغه د خپلو کورونو نه یا د یو خاص ځای نه د هاسټل نه یا مطلب لکه د بل ځای نه هغه بیخي بهر ته وځي نه او بهر چې کوم دی هغه ته یو خاص یری. یو بله ده نایکټوفوبیا. کېدای شي زما دا پروناونسیشن ټیک نه وي ځکه چې دا د انګلیش د ډاکټرۍ الفاظ دي، خو زه بیسیکلي تاسو ته دغه سمجھاول غواړم چې فوبیا څه ته وایي. نو نایکټوفوبیا چې کوم دی دا د تیارې نه یری. بعضې ټایم مطلب لکه خلک یې هغه د تیارې نه ډېر زیات یېرېږي. عام خلک نه یېرېږي، خو چې تیاره شي نو د هغې کمره کې هم لایټ نشي آف کولی، یا مطلب لکه که تاسو یې بعضې داسې ځایونو ته ولېږئ چې هغې کې د تیارې کېدو یا د شپې چانس وي، نو هغه چې کوم دی دغه ځای کې د فوبیا ښکار کېدی شي. یو اکروفوبیا ده. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو بعضې خلکو ته د ورک ایټ هایټ نه یا د اوچت ځای نه چې کوم دی فوبیا وي. 2-3 چتو نه چې اوچت لاړ شي هغه ته فوبیا وي. نو په ډېرو اوچتو ځایونو کې داسې سړی کار نشي کولی. د دې خیال هغه ځای کې ساتل پکار دي. لکه بعضې بلډینګونه چې د هایټ ډېر زیات یا پولونه وغیره جوړېږي، نو هلته داسې خلک نه لیږل پکار چاته چې اکروفوبیا یا د اوچت ځای نه یره وي. یو اکوافوبیا ده. بعضې خلک داسې وي چې هغوی ته د اوبو نه یره وي. نو دا د لږو اوبو نه هم کېدی شي، لکه مطلب لکه د یو بالټي اوبو نه هم سړی یرېدی شي، او دا کښتو کې یا سمندر کې یا په ډیمونو کې کم خلک چې کار کوي یا میان نیسي، نو دوی ته که مطلب چاته اکوافوبیا وي نو هغوی دغه کار ته لیږل نه دي پکار. یو آیسولوفوبیا ده. بعضې خلک داسې وي چې یوازې نشي پاتې کېدی، چې یوازې شي نو په یره کي. نو داسې خلک چې کوم دی لون ورک یا یوازې کار ته نه لیږل پکار. مطلب لکه که د شپې یوازې څوکیداري یا څه بل څه داسې کاري، نو دغه خلک چې کوم دی د دې دپاره فټ نه وي. یو زوفوبیا ده. بعضې خلک داسې وي چې هغه د مختلفو ځناورو نه یېرېږي. څوک د سپو نه یېرېږي، څوک پیشوګانو نه. تاسو خلک لیدلي اکثر زنانه یا جینکۍ د کاکروچ نه یېرېږي. لکه
عام مطلب لکه انسانان چې کوم دی دغه څیز نه یېرېږي او چېرته چې دا زوفوبیا وي نو هغه د هغه ځناور نه ډېر زیات یېرېږي. دا ما مخکې عرض وکړو. مایسوفوبیا د جراثیم یا د وایرسز نه خلک یېرېږي نو هغوی ته ډېر زیاته یېرې چې یاره موږ بیمار نه شو یا بل څه بل څه. په تاریخ کې ډېر مشهور خلک داسې تېر شوي دي چې هغوی ته مایسوفوبیا وه، لکه د صدام حسین د عراق خدای بخښلی مخکینی صدر، د هغه باره کې مشهوره وه چې هغه به د جراثیمو نه ډېر زیات یېرېدو او هغه به چې کوم دی بار بار خپل لاس وینځل. ایروفوبیا چې کوم دی د جهازونو نه یا د فلاینګ نه چې کوم دی خلکو ته یری او په جهاز کې نشي تللی. داسې یو کس خو ما په خپله هم لیدلی و، یو ځل ما سره ناست و، هغه وایي چې یاره زه ډېر زیات یېرېږم په جهاز کې. نو دا د عامو مطلب دی لکه د عام انسانانو ته هم یری، خو دا چې کوم دی چې کله ډېر ایکسټریم او بې منطقي بې ځایه یره چې په چا کې ډېره زیاته وي د یو خاص څیز نه، نو دې ته فوبیا وایي. د دې سلوشنز خو سایکاټرسټ یا ډاکټرانو سره وي. زه دې سیز ایکسپرټ نه یم، خو ما وایي چې تاسو ته صرف دا را مخې ته کړم. البته دا ده چې کوم خلک کار لځي او هغه ته څه خاص څیز نه فوبیا وي، نو په کار دی چې هغه کوم ځای کې چې کار کوي چې هغه کس خپل انجینیر یا سوپروایزر یا فورمین یا هر څوک چې د هغوی هغه انفارم کړي یا منیجر نو چې دغه څیز نه یې ساتي. که چاته مطلب لکه تنګ ځای نه یا د اوچت لوړ ځای نه فوبیا وي، نو چې هغه ووایي نو چې هغه ځای ته بیا کار له نه لیږي. دغسې که مطلب تاسو سره څوک داسې کار لکه کسان نوي راشي نو په انډکشن کې یې په لومړي ځل تپوس کول غواړي چې یاره تاسو ته خاص څیز نه فوبیا یا الرجي خو نشته چې هغه سړی بیا د هغې نه ساتئ. د دې علاج یا ټریټمنټ زما سکوپ نه دی، دا به سایکاټرسټ یا ډاکټران کولی شي، هغوی په دې باندې ښه رایه ورکولی شي. او ما چې په طور سیفټي پروفیشنل تاسو ته د دې څیز آګاهي درکړم. څنګه چې ما ذکر وکړو انډکشن او ټریننګ او ټول باکس ټاک ډیلی کوم زموږ ورکرانو سره انټریکشن وي، نو په کار دی چې موږ د فوبیاز نه ځان خبر کړو. دې باره کې چې کوم دی که نور معلومات تاسو کول غواړئ د HECU کې او د اوشا په ویب سایټ باندې وی، او د دې سیفټي باره کې د کتابونو باره کې او د نبوش تیاری باره کې د دې چینل نور ویډیوز وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، لایک او شیر یې کړئ. که ما نه څه غلطي شوي په دې کې نو راته په کمنټس کې منشن کړئ، یا که تاسو بل څه ویډیو کتل غواړئ یا راته ووایئ. الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.